علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته بخیر راغلی وایم ملګرو نن درته په دې ویډیو کې دا طریقه ښایم چې تاسو په خپل موبایل کې د یو کتاب PDF څنګه جوړولی شئ یا چې کوم دی نور کوم ستاسو ډاکومنټس دي هغه تاسو څنګه PDF ته چې کوم دی اړولی شئ د هغې نه تاسو PDF جوړولی شئ بالکل اسانه طریقه ده ستاسو په موبایل کې چې کله تاسو وګورئ تاسو سره به دا چې کوم موبایل تاسو سره به دا پکې وي دا ګوګل ډرایو که تاسو سره په موبایل کې وي نو بالکل تاسو چې کوم دی په اسانۍ طریقې سره بالکل په اسانۍ سره تاسو د کتاب نه چې کوم دی PDF جوړولی شئ مثال کے طور پر تاسو سره یو کتاب وي یا بل چا سره یو کتاب وي تاسو دغه کې هغه چې کوم دی تاسو مطلب یو وي تاسو نه PDF جوړوئ اسانۍ لپاره او تاسو په دې ویډیو کې تاسو دا طریقه زده کولی شئ ټیک ده تاسو به راشئ دغه شانتې دې ډرایو ته چې کله تاسو اوپن کړئ دا ډرایو دې کې به تاسو داسې چې کوم دی انټرفیس چې کولاو به شي چې کله داسې انټرفیس تاسو سره کولاو شي تاسو به داسې کار وکړئ چې دې کې به تاسو دلته ښکاري مختلف آپشنز خو تاسو نور سره کار نشته تاسو چونکې PDF جوړوئ تاسو چې کوم دی کار سره دی د پلس نشان سره دی ټیک ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ انشاءالله طریقه ډېره اسانه ده په دې پلس نشان باندې کله تاسو کلیک کوئ تاسو داسې انټرفیس کولاو شي بیا دې کې تاسو بل سره کار نشته چونکې تاسو PDF جوړوئ تاسو چې کوم دلته سکین سره کار ټیک ده په دې سکین باندې تاسو وکړئ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسو به دغه شانتې انټرفیس چې څه شي هغه به کوم دی کولاو شي اوس دا یو کتاب زه راخلم په دې کتاب کې تاسو دا طریقه ښایم چې ګور تاسو دې کتاب نه څنګه چې کوم دی هغه کولی شئ چې مطلب تاسو څه وکړئ یعنې PDF جوړ کړئ دې په ذریعه خو دې کې تاسو دا یو نشان وایي وینئ په دې باندې تاسو کلیک کوئ چې تاسو فلش چې کوم دی د موبایل فلش دی هغه دلته کې آن شي ټیک ده چې تاسو هغه کوم څه سکین کوئ نو چې هغه ډېر واضحه رسي که آن نه وي بیا هم واضحه رسي خو چونکې آن شي نو تاسو به چې کوم دی څه وکئ مطلب واضحه به راشي ګوره یو کتاب دی زه هغه دا دی اوپن کوم ما سره د یو کتاب دی چونکې ما ته دې اجازت نشته خو دا صرف تاسو طریقې لپاره ښایم دې کتاب بالکل ما ته اجازت نشته چې کوم دی زه دا PDF کوم بالکل دا چې کوم دی دې اجازت ما ته نشته خو دا ګورئ دې نه ستا تصویر واخیستی شو ټیک ده تصویر واخیستی شو دا سکین کېږي ګوره دا دغه شانتې سکین شو ټیک ده اوس ګورئ ورته چې دا دغه شانتې سکین شو دا دې چې کومه مخپاڼه ده هغه څو شو دلته کې دلته دا دغه شوه ټیک ده تاسو دې سره چې کوم دی بل پیج دغه شانتې بل پیج تاسو دلته نه څه کولی شئ هغه دلته نه پلس نشان باندې تاسو کلیک کوئ او هغه به تاسو کوئ ګورئ ورته پلس نشان باندې تا کلیک کړو ټیک ده په دې باندې اوس چې تا کلیک کړو ګوره ورته تاسو چې کوم دی اوس څه کوئ دا سکین کوي ټیک ده زه دا پاڼه اړوم دا ډایرکټ سکین کوي ټیک ده دلته نه تاسو اول کتی شئ دې کې دلته کې تاسو داسې کار وکړئ چې دا که تاسو وایئ چې مطلب ډایرکټ سکین کېږي مطلب ته ورته چې ډایرکټ سکین کېږي نو هغه ټیک ده که نه ته وایئ چې مطلب زه چې زه کله صحیح ورته ونیسم موبایل نو بیا د زه خپله سکین کوم نو بیا به تاسو په دې آټو نه به تاسو دې دغه ته راشئ ټیک ده مینول ته به راشئ دې مینول ته راغئ دلته چې کوم دی اوس تر څو تاسو دې له ټک نه وي ویر کړ تر هغې پورې به دا نه وځي ټیک ده دا پلس نشان دی کوم دی دغه ماتې دې باندې فلش چې کوم دی آن شو ټیک ده اوس چې کوم دی بل پیج دا خو لومبی پیج هغه چې کوم دی دې څه شو مطلب سر خط شو ټیک ده اوس چې کوم دی ګورئ ورته ښه دا اوس دلته ما سیده کړو بس زه یم چې تصویر وباسم ټیک ده بس تصویر دا دی ما خو ګورئ ورته سکین کېږي دغه شانتې دا بل ته چې کوم دی دې سره څه شي ایډ به شي ټیک شو دا هم ورسره دا دی ایډ شو ټیک ده اوس پلس نشان باندې بیا تاسو دلته کلیک کوئ ټیک ده دا پلس نشان دی چې په دې باندې تاسو بیا کلیک کوئ ګورئ ورته بل پیج به چې کوم دی تاسو مطلب واړوئ او دا دی بل پیج دی ټیک ده دا چې کوم دی تاسو ورسره څه وکئ یعنې دا هم ورسره څه وکئ ګوره ورته دا هم شو ښه یعنې دا ورسره شو اوس په بیا په دې پلس نشان باندې تاسو دغه کې مطلب بل پیج به واړوئ یعنې تاسو کومه چې پیجونه دي هغه به تاسو دغه شانتې وکئ ګورئ ورته په دې فلش باندې به چې تاسو کله کلیک کوئ که نه نو دا به ډېر صفا رسي نور هم بیا چې ګورئ ورته دا به دا شانتې اوس چې کوم دی دا شي دا تاسو چې کوم دی تاسو دې طریقې باندې دلته څه جوړولی شئ PDF جوړولی شئ ټیک ده یعنې دا هم پکې شو بیا پلس نشان باندې تاسو کلیک والی او دا شانتې به په دې دغه فلش باندې به وکئ او دا به چې کوم تاسو وکئ دا به دلته چې کوم دی سکین شي او دا به چې کوم دی دغه شانتې او سټپ بای سټپ به داسې کېږي یعنې دا به دغه شانتې دې سره دا پیجونه ایډ کېږي ټیک ده نور پیجونه ورکې زه نه اخلم چونکې دلته تاسو صرف طریقه ښایم دلته چې کله تاسو دغه شانتې ټول پیجونه مکمل کوئ بیا به تاسو څه وکئ بیا به چې کوم دی تاسو راشئ دلته کې د نیکسټ باندې به کلیک کوئ ټیک ده په نیکسټ باندې کله تاسو کلیک کړو نو دې ځای کې به چې کوم دی تاسو څه راشي دې ځای کې به تاسو دغه شانتې انټرفیس کولاو شي ټیک ده تاسو انټرفیس کولاو شو اوس دې ځای کې چې کوم دی تاسو کوم دغه PDF یا تاسو جوړول غواړئ ټیک ده که نه هغه دې ځای کې تاسو دا وښول چې مطلب په څه باندې جوړ دی یعنې هغه یې وګوره ټیک ده او دې نه علاوه چې کوم دی دا دې چې کوم هغه فایل نیم دی هغه دلته نه تاسو څه کولی شئ یعنې هغه چې کوم دی سیټ کولی شئ دلته نه فایل نیم ټیک ده یعنې تاسو چې وله هر څه ویر کوئ فایل نیم هغه دلته نه تاسو به چې کوم دی څه وکئ مطلب لکه اوس دا یې د پښتو کلاسیکي شاعري که نه نو دا به چې کوم دی زه دغه شانتې ورکړم د پښتو
کلاسیکي شاعري. ټیک ده. او دلته چې کله دا تاسو وکئ دغه شانتې دلته نه تاسو چې کوم دی په دې اپلوډ باندې به کلیک کوئ. دا به چې کوم دی دغه شانتې څه شي یعنې دا دلته نه اپلوډ شو. ټیک شو. دا چې تاسو کوم دغه دی هغه دلته نه تاسو مطلب دغه پی ډي اف چې کوم دی دلته نه څه شو هغه اپلوډ شو. بس دا چې کوم دی اوس تاسو ګیلرۍ ته چې کوم دی چې کوم ستاسو دغه دی مطلب فایل دی هغې ته چې کوم دی څه شو دا لاړو. نو دا به چې کوم دی د ډېره اسانه طریقه ټیک د سمپل طریقه او دا چې کوم دی دغه شانتې تاسو کولی شئ.